یو ورځ وخت لرې سبا د خدای مکړه ملاقات دې د پروردګار سره وي ستا جواب ستا به هغه کوم کارونه یې لومړیتوب ورکړي ورته که نه چې نن یې باید وکړي دا خو ډېر جالب پوښتنه زما په نظر السلام علیکم ورحمت الله تاسو وینئ چې موږ کوم ځای ته راغلي یاستو پغمان دی ماشاءالله دومره ښایسته هوا خو دلته کېناستو ذهن کې مې یو څه وګرځېدل دې تاسو دا وینئ زموږ ملګري ناست دي استاد رحمت الله نوروز هم دی اسامه خي هم دی نور میلمانه هم دي نو یو پوښتنه ده زه دې نه به دا پوښتنه کومه راځئ چې د دې جواب څه دی سره شریکه ګورو راځئ السلام علیکم اخی ستړی مه شي جوړ په خیر خټکي ته خو نښتې یاستئ یو پوښتنه ده ډېر لنډ جواب به یې راکړئ صحیح ده فرض که یو ورځ وخت لرې او څوک درته وایي چې سبا ستا روح قبضه کېږي په دغه یو ورځ کې ته کوم کارونه دي چې باید وکړي دا خو ډېر جالب پوښتنه زما په نظر د الله نه مغفرت وروسته انسانانو نه بخښنه د خلکو حق ادا کول دا به ټولنه مهم وي ځکه د ده معاف کول په آخرت کې نه کېږي او باید ادا یې کړي یا په دنیا په آخرت کې نو بهتر دلته ادا کړم فقط د الله نه مغفرت وروسته د انسانانو نه بلکل مننه خیر اوسي زه نن مخکې ځم حاجي صاحب څنګه ورځای صاحب ستړی مه شي ستړی مه شئ جوړ په خیر وبخښه خټکی هم خورې فقط شارټ پوښتنه ده که چېرته یو ورځ وخت درته څوک درکړي درته ووایي چې فرض که سبا درنه روح قبضه کېږي تا سره یو ورځ وخت ده په دا یو ورځ کې کوم کارونه باید ته وکړي په دا یوه ورځ کې د خدای تعالی څخه مغفرت چې ګناهو بخشش وغواړو او څه یو مخکې چې مو څه دغه کړي هغه خدای تعالی څخه بخشش وغواړو بس دا کار به ده فقط بخښنه بخښنه فوکس ټول په بخښنه ټوله بخښنه ده الله تعالی څخه چې خدای تعالی دې وبخښي بس کامیابي په هغه کې ده مننه حاجي صاحب خیر اوسې مزاحمت خو مې کړی دی خو ته د هغې به بخښه سره غواړو تاسو سوال واورېده زه بیا تکراروم فقط یو ورځ وخت لري څوک درته وایي چې سبا ستا روح قبضه کېږي هغه کوم کار دی چې ته باید نن وکړي اول خو دا ده چې یعنې سړی مطمئن شي چې سبا ته مړ کېږي یعنې څلور ساعته بعد یا مثلا نن وخت لري مهمه دا ده چې هغه حقوق دی عباد چې په خلکو باندې په چا دي کوشش وکړي چې هغه بیرته حقوق العبد باید ادا شي که د وسه او توان او که د وسه نه وي د هغه ادا کولو لپاره وخت ډېر غواړي نور ته به دغه کې توبه کوي استغفار ځکه الله به خپل حق بخي او د بنده حق خو نه بخي بیا به وروسته لږه نه بیا د الله ته استغفار او توبې او ندامت دغه شیان دي چې نو انسان یې کولی شي غیر لږه نه بیا نور څه به وکړي که نه مننه استاد معقوله خبره خوا سره بل استاد دی السلام علیکم علیکم السلام اخی څنګه مننه طبیعت دې ښه دی یو ورځ وخت لرې سبا د خدای مکړه ملاقات دې د پروردګار سره وي ستا جواب ستا به هغه کوم کارونه یې لومړیتوب ورکړي ورته که نه چې نن یې باید وکړي اخی څنګه چې نور دوستانو وویله تر ټولو لومړی او مهم کار چې انسان یې باید رامخکې کړي عاجل په هغې باندې اقدام وکړي بخښنه د توبه ده چې د الله پاک نه انسان وغواړي بل زه به خپل مال هغه برخه چې اولاد دپاره کفایت کوي هغه به ترې جدا کړم نور به ټول نفقه کم صدقه به یې کړمه یو جامع وصیت به ولیکمه ټولو دغه ته بل هغه انسانان چې ما ازار کړي ټول نه به بخښنه وغواړم او د مور او پلار نه تر ټولو مخکې بخښنه غوښتل د هغوی رضایت ترلاسه کول او د دې ترڅنګ عاجل کېناستل قرآن کریم تلاوت کول توبه ایستل یعنی څومره انرژي چې ته لرې په دې باندې مصرف کړې چې ته ځان مطمئنه کړې چې الله رانه راضي کېږي دغه کارونه چې تا وویل دا کول به ډېره سخته نه وي نه هېڅ سخته نه 40 ساعته چې ته پلان کې منظم تقسیم اوقات ورته جوړ کړې ډېر اسانه کارونه دي خو که لار درنه ورک کړې او ډارېږې چې هله اسرائیل راغی دغې کړم روح قبض کو بیا خو سختي ګډوډي کېږي خو ته به مطمئن یې چې دا کار کوم ځکه آخري وخت دی نو د سفر بندوبست پکې توخه به برابرې ځان سره به وړې فرض که دغه مال یا حصه اولاد ته دې وخت کې مشخص کول هغې سره په کوم انداز کې خبرې کول دا به سخت دی وخت کې به روانې دی نه خو وصیت چې دی ولیکو هر څه پکې لیکل شوي ته چې لاړې سره ولي بیا اسانه ده عاجل وصیت ولیکه چې دومره برخه د مال مې د اولاد دومره نفقه ټوله صدقه کړه مننه ورور خیر اوسي
حاجي صاحب محترم سوال خو مې دغه و بالکل سوال مطرح دی اها لکه څنګه چې نور ورون هم دا جواب درکړي په اول نمبر کې د مغفرت سلسله ده او دغه بعد حقوق الله او حقوق العباد دي چې په هغو دواړو دپاره باید کار وسي د حقوق الله دپاره بخښنه د الله څخه وغوښتل چې هغه د عبارت د لمنځونو روژو و صدقات وغیره دي او بیا حقوق العباد دی د بندګانو حق دی په هغو دپاره که داسې د چا اړو مانده پاتې د هغه دپاره اجرات وسي د هغه را فاصله هغه څخه همسایګان خپلوان او نږدې خپلوان چې عبارت اولادو د دې څخه دي د هغو سره کښېني هغې نه بخښنه او معافي بخښنه او معافي او په ښه محبت باندې هغو ته ووایي چې دا سلسله خو ما ته را روانه ده ستاسې هم سبا ورسره مخامخ یې زه خو دا دې اوس اتومات 40 ساعته وخت راکول څو ستاسې وخت زیات دی تاسې خیر غواړو او تاسې استفاده ترې وکړئ ډېره مننه حاجي صاحب دوستانو تاسو د استادانو سوالونو جوابونه واورېدل واقعا که سړی فکر وکړي دغه ما خو ځکه دا وویل چې 40 ساعته وخت یا سبا ته فرض کا ته مرې خو دا زموږ مرګ چې دی کیدای شي د سبا نه هم زر راشي نو ځان سره فکر وکړي چې تاسو کوم تیاری نیولی او څه مو کړي دي ورته زه خپل ځان هم یادوم نو ډېره مننه الله مو خوشحاله لره ستاسو سره که جواب یې په کمنټ کې ولیکئ السلام علیکم